ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د فکري لاسته راوړنې خپرونې ته ښه راغلاست. یوه پوښتنه: ولې ځینې علما له حق څخه اوړي؟ فکر کوم دا څه نوې خبره نه ده، بلکې تاریخ له دغه ډول علماو څخه ډک دی چې بې شمېره علما د حق له لارې څخه اوښتي دي او د حق له منلو څخه یې مخ اړولی دی او د باطل پر وړاندې له حق سره درېدلی دي. له بده مرغه په تیر او اوس تاریخ کې د داسې علماو شمېر تر نورو هم زیات دی. ګورئ، پام مو وي چې تاسو داسې ګمان ونه کړئ چې ستونزه شاید په علم کې وي، لکه ځینې ځوانان وایي چې دوی علم نه لري. نه، بلکې داسې ونه وایاست. پام مو وي چې غلط پوه نه شئ. بېشکه چې دوی علم لري، بلکې زیاته پوهه لري. دوی ډېرې شرعي زده کړې ترسره کړي دي. دوی د علماو نظرونه، بلکې زیات او بې شمېره کتابونه له یادو زده کړي دي. ستونزه د علم په کموالي کې نه ده. نو اوس ستونزه چیرته ده؟ ستونزه په ارزښتونو کې ده. په ارزښتونو کې هغوی ته پوهه ورکړې ده، خو ارزښتونه یې نه دي ورښودلي. هغه څه چې علما پرې باید خپل ځانونه سمبال کړي. زه فکر کوم چې دا ستونزه نورو ته د دیني علومو په غلط ډول ښودنه کې ده. دې ستونزې پخوا هم شتون درلود او اوس هم شتون لري. دا ستونزه په مختلفو ټولنو، حتی په شرعي پوهنځیو، په دیني مدارسو او د ټولنې په مختلفو کټګوریو کې شتون لري. علم ته په ځانګړي ډول پاملرنه کیږي، خو د ارزښتونو په سطحي ډول یادونه کیږي. هغوی ته په حق باندې ټینګ ایمان نه دی ورښودلی. د عدالت ښودنه، د حق او عدالت لپاره هر راز قربانۍ ته د آماده اوسېدلو ښودنه یې نه ده ورته کړې. هغوی ته یې دا نه دي ورزده کړي چې اساسات د شخصي ګټو څخه خورا اهمیت لري. بیا دې دوی خپل ګټو ته وګوري او د هغه چا ګټې چې په دوی باندې خرچه کوي او هغوی بې ګناه ګڼي، او دا ځکه چې دوی ته شخصي ګټې د بنسټونو څخه خورا زیات ارزښت لري. دوی ته د ظلم څخه انکار کول نه دي ورښودلي، او دا چې د ظلم له منلو څخه باید انکار وکړی شي. د مظلوم سره باید مرسته وکړی شي، او دا کار زما او زما د مقام او دندې، زما د شهرت او د نورو خیراتونو څخه ډیر ارزښت لري. دوی ته د ظلم پر وړاندې د زړورتیا درس نه دی ورښودلی. یوازې په سطحي ډول یې ورته یادونه کړې ده چې د شهیدانو مشر حضرت حمزه دی. هغه داسې یو څوک چې د ظالم امام پر وړاندې ودرېد، امر یې ورباندې وکړ او منع یې کړ او بیا یې وواژه. بلکې مسلمانانو ته یې ورزده کړي دي چې یوازې غوږ ونیسي او اطاعت وکړي، حتی که شا دې په درو ووهل شي او مال دې لوټ شي. زما په فکر دا جمله په حدیث کې اضافي خبره ده او علما یې د صحت په اړه اختلاف لري. دا حدیث صحیح دی، خو دا خبره چې شا دې په درو ووهل شي او مال دې لوټ کړی شي، په دې اړه علما اختلاف لري. نو دوی ته همدا خبره ورزده کړې ده او دا ورته اصلي خبره ګرځولې او داسې روزلې دي چې ترڅو امت باندې اطاعت وکړي، او د همدې ډول نظرونو په مرسته یې هغوی ته تواضع ورزده کړې ده. دوی ته په دې ژوند کې د روښانه موخو درلودل نه دي ورزده کړي. هدف دین دی، هدف امت دی، عزت دی او پرمختګ دی. همدې ته موخه ویل کیږي. یعنی موخه حاکم، باغی، ما او زما کورنۍ ته نه ویل کیږي. هغوی ته د فرعون جادوګران نه دي ورپېژندلي. آیا که موږ غالب یو، واقعا زموږ لپاره به مزد وي؟ وی ویل هو، او په دې صورت کې به تاسو د نږدې کسانو څخه واوسئ. او دوی ته نه دي ورښودلي چې همدې جادوګرانو کله چې حقیقت ورته څرګند شو څه یې وکړل. دوی وویل هغه حق چې موږ ته رسېدلی دی هیڅکله هم ورڅخه مخ نه اړوو. دا سمه ده چې ځینې علما د نورو په معاشونو باندې ژوند کوي. دوی د لویو کسانو په خیراتونو باندې ژوند کوي. فکر د علم او ارزښتونو سره هغه څه دي چې علما باید ځانونه پرې سینګار کړي. زه فکر کوم دوی اوس په دې باندې قانع شوي دي چې مسلمانان باید علم او متنونو ته پام وکړي، پرته له دې چې فکر او ارزښتونو ته پاملرنه وکړي. دوی ته شرعي علوم ورزده کړي دي، مګر هیڅکله دوی ته د شریعت د مقاصدو او د انساني مقاصدو ښودنه نه ده کړې. له همدې امله کله چې درباري علما نور ته درس ورکوي، حتمی ده درباري شاګردان به ټولنې ته وړاندې کوي چې په همدې ډول به دا د بېبرکتۍ لړۍ همداسې پر مخ روانوي. موږ د یو نوي نسل لپاره عمل کوونکو او خپلواکو علماو ته اړتیا لرو.
هغوی چې ارزښتونو ته ژمن دي، هغه علما چې حتی دوی دا کار پر علم باندې هم مهم ګڼي، هغوی چې ایمان ته اهمیت ورکوي او دا چې ټول خیر د الله تعالی په لاس کې دی او د هغه خیر تلپاتې وي. امام حسن بصري وایي د هغه چا په څیر مه کېږه چې د علماو علم او د بابرکته خلکو حکمت راټولوي او بیا د بې عقلانو په لار باندې مخ ته ځي. د بې عقله خلکو تګلاره دا ده چې دوی بې ځایه ویناوې کوي او باطل ته د حق په سترګه ګوري. هیلهمن یم چې زموږ د شرعي علومو محصلین عمل کوونکي او خپلواکه انسانان له ځانونو څخه جوړ کړي او د حق د لارې څخه مخ وانه اړوي. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا.